د ميرويس افغان په نوم د وطني غنمو د تولید دغه فابريکه کلونه وړاندې د مېليونونو افغانيو په ارزښت جوړه شوې ده. د اوړو د تولید په دې کارځای کې لسګونه کاريګر کار کوي او تولید شوي اوړه د کندهار د بازار ترڅنګ ارزګان، زابل، هلمند او غزني پورې وړل کېږي. څښتنې وايي 24 ساعتو کې د 250 ټنه اوړو د تولید وړتیا لري، خو د برېښنا د کمښت له امله اوس په ورځني ډول 90 ټنه اوړه تولیدوي. شاوخوا په 2 شفټه کې تقریبا 80 تنه کاريګر کار کوي. په 4 ساعته کې چې موږ برق ولرو 250 ټنه ظرفیت لرو چې لله الحمد د کندهار لپاره د خودکفایي پر لور یو ګام دی. ان شاء الله لا د نور کار لپاره موږ خپل هڅو کوششونه کوو. که څه هم د برېښنا او غنمو کمښت د وطني غنمو د تولید کارخانو په وړاندې عمده ستونزې دي، خو سوداګر دا ډول پانګونې پر بهرنیو هیوادونو د تکیې کموالی او د کورنیو اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ګټورې یادوي. خوشحال یم چې دا خپل په وطن کې داسې کار شوی دی، معنا داسې مختګ شوی دی. خدای وکړي چې نور داسې مختګونه وشي، دغسې کارونه وشي چې موږ داسې زمینه د کار د برابر شي. موږ خوشحال یو، شکر دی موږ په خپل وطن کې خپل فضا کې چې داسې کار موږ برابر شوی دی. دا د بکوا غنم د مازدا او ټلې والا څخه موږ غنم رانیسو، بیا راوړو په دغه اجسا باندې خرڅوو. موږ دغه سیمنټ ته ضرورت لرو. ټوله د وطن غنم دي، ښه ډوډۍ ده، دا ټوله د بکوا غنم وټم. د کندهار د کورنیو اداره وايي دې ولایت کې هر کال په اټکلیزه توګه 1,80,000 ټنه غنم تولیدېږي چې زیات یې د اوړو د فابریکو په مرسته وړل کېږي. د کندهار د کورنیو رئیس سید حفیظ الله سیدي وايي په دې توګه بهرنیو هیوادونو ته د غنمو د وړلو د مخنیوي ترڅنګ تر یو حده له بهره د واردېدونکو اوړو مخه هم نیول شوې ده. په دغه برخه کې پرایویټ سکتور بعضې میلونه جوړ کړي دي چې دقیق شمېرې ماته نه معلومه، خو شاوخوا د 15 واخله تر 8 پورې میلونه به دلته وي په کندهار کې چې د پرایویټ سکتور کې کار کوي. دی همدغه وطني غنم به خصوصا زموږ د دامان ولسوالۍ غنم چې خورا ډېر مشهور دي، دی دا رانیسي، دلته پروسس کوي او ډیر با کیفیته اوړه چې دي هغه وطنوالو ته وړاندې کوي. په ټول هیواد کې د کورنیو غنمو څخه د اوړو د تولید 15 فابریکې فعالیت کوي او تمه ده چې د دغه ډول تولیدي فابریکو په زیاتوالي به پر بهرنیو هیوادونو تکیه کمه شي. افغانستان د خپلې اړتیا وړ اوړه له پاکستان او قزاقستان واردوي چې زیات کله د لارو بندېدو له امله یې بازارونو کې نرخونه لوړ وي. قدرت لرزبان، ملما رادیو، کندهار.